د چین RTG رباټ که روباټیک پولیس. د راپورونو له مخې په چین کې د قوانینو اجرا کوونکو سازمانونو د مجرمینو د نیولو په موخه په وسلو او ځیرکې ټکنالوژۍ سمبال یو دایروي شکله رباټ ازمایښت ته وړاندې کړی دی. د دې رباټ نوم RTG دی، خو پوښتنه دا ده چې RTG څنګه مجرمان پیژني او نیسي. په دې ویډیو کې په اړه معلومات درکوو. د لاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو یې لایک کړئ او که مو خوښه شوه له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. RTG نومیږي رباټ د چین د یوه کورني شرکت لوګان ټکنالوژي له لوري جوړ شوی دی. د دې شرکت له لوري د خپرو شویو معلوماتو له مخې RTG رباټ د یوه سخت او خطرناک محیط لپاره جوړ شوی چې په وچه او اوبو کې په مجرمینو پسې په یوه ساعت کې د 15 کیلومتره په چټکتیا منډه وهلی شي. د دې ترڅنګ که په دې رباټ د 4 ټنه په اندازه ضربه ولګېږي پر وړاندې مقاومت کولی شي، یعنی ماتول او خرابول یې ناممکن دي. په دې رباټ کې د پام وړ او په زړه پورې ځانګړنه دا ده چې په ښارونو او اطرافو کې د ګزمې ظرفیت پکې ځای پر ځای شوی دی. دا رباټ په پرمختللې مصنوعي ځیرکتیا سمبال شوی چې مجرمین بې حسه کوي او د قانون منګولو ته سپاري. په دې سره د قوانینو له اجرا کولو او عمومي امنیت سره مرسته کوي. RTG رباټ اوس مهال د چین په هغو برخو کې چې فعال شوی د پولیسو دنده پر مخ وړي چې د مجرمینو پر وړاندې د یوه ستر مقاومت لرونکي او د جرمونو په څار کې تر پولیسو ښه رول لوبولی شي. RTG په اصل کې 13 میاشت د لوګان ټکنالوژي شرکت له لوري نندارې ته وړاندې شو چې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دا رباټ په ښار او اطرافي سیمو کې د ګزمې په حال کې دی. د دې رباټ ښه ځانګړنه دا ده چې له پولیسو سره د عملیاتو او مجرمینو د نیولو پر مهال د یوه ښه مرستیال په توګه دنده ادا کوي. لوګان شرکت دا رباټ د امنیتي قانون د پلي کولو په موخه جوړ کړی چې د 4 ټنو په اندازه د ضربې لپاره انعطاف او مقاومت لري چې د مجرمینو په لیدو د هغوی په لور ځغلي او د 125 کیلوګرامه وزن په درلودو د دښمن د نقلیه وسایلو د له منځه وړلو او مخنیوي توان لري. دا رباټ په ښار، هوارو، لوړو ژورو او انخټو او اوبو کې د تګ توان لري چې دښمن ترې د خلاصون لاره نه لري او یوازې د تسلیمۍ ټاکنه ورپاتې کیږي. RTG رباټ د ځیرکې ټکنالوژۍ په وسیله د مجرمینو څیرې پیژني، د تسلیمۍ غږ پرې کوي او د تېښتې په صورت کې په خپل ځان کې د شته ټوپک په وسیله مزدون ټپي کولی شي او نیسي. د مجرم د نیولو لپاره نورې وسلې لکه نارنجک، صوتي امواج او اوښکې بهونکي ګاز هم لري او د پیښې په صورت کې پر مجرم کاروي. دا رباټ د خپلې ځیرکې ټکنالوژۍ په وسیله د مجرم یا جرم د لیدو پر مهال له پولیسو او د ښار او اطراف له نظامیانو سره اړیکه نیسي او د مجرم ترڅنګ سیمه او ځای ورته ښایي، خو تر هغې چې پولیس سیمې ته ورسیږي د دښمن تعقیب ته دوام ورکوي. چین تر دې وړاندې د دوزخي سپي په نوم رباټ نندارې ته وړاندې کړ چې له چینایي سرتیرو سره اوږه په اوږه د جګړې ډګر ته ځي او له مخالفینو سره جنګیږي. چین د خپلې ټکنالوژیکي پراختیا او ځان بسیاینې په دوام دا ځل د دوزخي سپي په نوم داسې رباټ نندارې ته کېښود چې په جګړه کې له انسانانو سره اوږه په اوږه جنګیږي. دا رباټ چې 4 پښې لري، پر شا یې اتومات ټوپک نصب شوی او هر لور پر دښمن د ډزو توان لري. چینایي پوځیان یې د جګړې پر ډګر د ځان نږدې او نه پر شا کېدونکی ملګری بولي. چین خپل دا رباټ له کمبوډیا سره په خپلو وروستیو پوځي تمرینونو کې نندارې ته کېښود چې د رباټ وړتیاوو د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو پوځي برخې حیرانې کړې. د چین پوځ وایي له دې رباټونو څخه به په ښاري عملیاتو کې د پوځیانو پر ځای ګټه پورته شي او ښېګڼه یې دا ده چې د رباټ جسامت کوچنی دی او دښمن یې په اسانۍ نشي په نښه کولی. د معلوماتو له مخې د رباټ د انسانانو په وسیله له لرې سیمو کنټرولېږي او دښمن د پیاوړو کامرو په وسیله چې په رباټ کې لګېدلي کشف او په نښه کولی شي. یاد رباټ پروت کولی شي، چټکه منډه وهلی شي او ان د الوتلو ظرفیت لري چې د اړتیا پر مهال د ډرون الوتکې بڼه ځان ته غوره کولی شي.
د رباټ دغه راز د چین د استخباراتي ادارو لپاره د معلوماتو راټولولو په برخه کې خورا ښه تمام شوی دی. پوځي کارپوهان وایي چین تر هغې له نورو هیوادونو سره خپله نوې ټکنالوژي نندارې ته نه وباسي چې بشپړه نشي. نو له دې ښکاري چې د یاد رباټ چارې بشپړې شوي او ښایي چین اوس مهال زرګونه دوزخي سپیان ولري.